عشق رنځور لکه درمان راځي نو نه دی راځي بیا پس له مرګه که جانان راځي نو نه دی راځي د لاس نښې د نن ټولې در وړمه درځم ستا به په ما سره خفګان راځي نو نه دی راځي په ژوندانه چې مې د حال خبر نه اخلي که جنازې له مې یاران راځي نو نه دی راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اختر شید یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې پښتو ادب خپرونه کې په دې شیشه باندې راغلی یم او نن زما میلمه چې کوم دی نو هغه یو کم عمره زلمی شاعر نعمان بریال دی چې د دوی تعلق ځواني خیل لوی نوښار سره دی او دوی سره به مرکه موږ نن کوو. مختصر تعارف به تاسو سره خپل وکړي. نعمان بریال صاحب زما مینوال سره مختصر تعارف. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو او د ستاسو د ټیم یو جهان مننه چې موږ له مو په خپل پروګرام کې وخت راکو او د خپل قیمتي وخت نه مو څه وخت وویستو موږ له رالی او ټولو مینوالو ته ډېره ډېره مننه. ښه جي نعمان صاحب د ټول نه مخکې خو به راته زه یم چې د مینوالو وخت نه ضایع کوو یو مختصر کلام ووایي هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو. مینوالو ته به یو څو شعرونه ووایم چې جړل یې سترګو نه یې نم لاړو جړل یې سترګو نه یې نم لاړو ستا لیونې ستاسو په چم لاړو جړل یې سترګو نه یې نم لاړو ستا لیونې ستاسو په چم لاړو خوا کې مې تیر شو خو وې نه پیژندم خوا کې مې تیر شو خو وې نه پیژندم زه یې کوڅه کې جړېدم لاړو خوا کې مې تیر شو خو وې نه پیژندم جړل یې سترګو نه یې نم لاړو جړل یې سترګو نه یې نم لاړو ستا لیونې ستاسو په چم لاړو جړل یې سترګو نه یې نم لاړو ستا لیونې ستاسو په چم لاړو خوا کې مې تیر شو خو وې نه پیژندم خو وې نه پیژندم زه یې کوڅه کې جړېدم لاړو خوا کې مې تیر شو خو وې نه پیژندم زه یې کوڅه کې جړېدم لاړو نن مې په ډېره موده پس ولیدو نن مې په ډېره موده پس ولیدو د خپو او لاسو نه مې دم لاړو ډېره مننه. نن مې په ډېره موده پس ولیدو د خپو او لاسو نه مې دم لاړو دلته کې یو سړی په ما پوهېدو دلته کې یو سړی په ما پوهېدو بیا داسې وشو چې هغه م لاړو ډېره مننه ډېره مننه. دلته کې یو سړی په ما پوهېدو بیا داسې وشو چې هغه م لاړو ډېره مننه. نو صاحبه دا راته ووایي چې دومره کم عمری کې ادب سره دومره تړون څنګه وشو څه وجې وشو او کله نه مو د ادب سره تعلق؟ نو ادب باره کې خبره ده نو د وړوکوالي نه مو ادب سره او شعرونو سره شوق و د اسرار اتل صاحب او د نورو شاعرانو شعرونه به مو اورېده خو پوهېدو به نه کم عمري وه ډېره نو بیا چې 2-3 کاله کېږي چې په ردیف او په قافیه باندې پوه شوي یم هغه وخت نه شاعري خو ماشاءالله ردیف قافیې نه مخکې ده خو د کتاب باره کې څه سوچ لرئ چې یاره یو کتاب ځان ته چاپ کړئ؟ کتاب خو انشاءالله ولې نه کتاب به م چاپ کوو خو معیار ته به ګورو چې کله راته پته ولګي چې معیار پوره دی نو انشاءالله کتاب به م چاپ نو بس زه خو وایم چې یو بل کلام مینوالو ته پیش کړي نو چې ډېر خوند به وکړي. د غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې د عشق رنځور لکه درمان راځي نو نه دی راځي د عشق رنځور لکه درمان راځي نو نه دی راځي بیا پس له مرګه که جانان راځي نو نه دی راځي د عشق رنځور لکه درمان راځي نو نه دی راځي بیا پس له مرګه که جانان راځي نو نه دی راځي او د لاس نښې د نن ټولې در وړمه درځم د لاس نښې د نن ټولې در وړمه درځم ستا به پې ما سره خفګان راځي نو نه دی راځي. ډېره مننه.
د لاس نښې دې نن ټولې دروړمه درځم ستا به پرې ما سره خفګان راځي نو نه دې راځي په ژوندانه چې مې د حاله خبر نه اخلي د حاله خبر نه اخلي که جنازې له مې یاران راځي نو نه دې راځي. دا ډېره مننه د غزل مطلب ده چې یو بې وفا غوندې انسان مې زړه کې پټ ساتلی مطلب مې دا دی چې جانان مې زړه کې پټ ساتلی یو بې وفا غوندې انسان مې زړه کې پټ ساتلی مطلب مې دا دی چې جانان مې زړه کې پټ ساتلی خلک ساده دي ځان د زړه نه جدا کېږي چېرته هغه مې ځان دی ځان مې زړه کې پټ ساتلی. ډېره مننه خلک ساده دي ځان د زړه نه جدا کېږي چېرته هغه مې ځان دی ځان مې زړه کې پټ ساتلی زما د ستا په سر قسم وي ناخبره اشنا د مینې راز و هغه شان مې زړه کې پټ ساتلی. ډېره مننه زما د ستا په سر قسم وي ناخبره اشنا د مینې راز و هغه شان مې زړه کې پټ ساتلی زه د دې وخت د تقاضو نه یریدلی یم ځکه خپل دین او خپل ایمان مې زړه کې پټ ساتلی. ډېره مننه بریال هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي ګینې د غر عمره خفګان مې زړه کې پټ ساتلی. ډېره مننه. ډېر یو جهان مننه چې تاسو مونږ له وخت راکړو. محترمو ماجد علي صاحب هم در سره دی او کیمرمین زمونږ ورور دیان الله ماشاءالله دیان نوم یې دی. نو ډېر زیات خوشحال شوم چې تاسو سره خبرې اترې مرکه په دومره کم عمرۍ کې دومره زیات فهم لرل دا او خاص کر په ادب کې او د سوچ او د فکر نه ډکه شاعري ډېر زیات خوشحال شوم ویاړ کوم د باندې او بلکل زه په مینوالو ته خواست کوم چې زمونږ څومره ویډیوز دي او داسې څومره نوي ملغلرې دي نو د دې مرسته دپاره تاسو چې نور څه نه شئ کولی نو د دې ویډیو خوښولی شئ خورولی شئ د دې خپرونې ټولو ملګرو سره شریکولی شئ. نو اخره کې هغه یو ډېر مشهور شعر دی زما ډېر زیات خوښ دی دا ډېر خلک تنقید کوي که نه په مونږ باندې په دې نوي یوټیوبرز په دې خلکو باندې نو هغوی وایي چې یو مشهور شعر دی چې زما تړلی لاس او ستا درنې سپېړې یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولم. یو جهان مننه فی امان الله والسلام.